نقصان شو نه څه بل څه نه دوړې را پرېوتې دا عجیبه کارو. لیکن الله پاک خپل پیغمبر ته وایي چې محبوب پیغمبره ستا دا واقعه، ستا دا معراج، ستا دا عروج، ستا دا اسمان ته ختل دا هم یو ډېر عجیبه کار دی، ډېر عجیبه کار. ګوره حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې تللی دی نو بعض علماو په دې کې اختلاف، صحابه کرامو د زمانې نه د اختلاف دی. بعض صحابه وایي چې حضور پاک صرف روح تللی دی د الله ملاقات ته، او بعض زیات صحابه کرام وایي، زیات صحابه کرام چې نه حضور پاک چې دا معراج شوی دی ام بدني شوی دی ام روحي شوی دی، بدني معراج شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې حضرت جبریل علیه السلام په چت په طرف راغی، چت سوری کړلو او ویزه ځان سره حضرت جبریل علیه السلام واغستم، وی راته چې راځه محبوب پیغمبره. ورسره روان شوم، وی چې ورسره روان شوم د بیت الله شریف خواته یې وړم. بیت الله شریف سره خوا کې یو ځای د هغې ته ختیم وی، وی د ختیم سره خوا کې پیغمبر علیه السلام وی حضرت جبریل علیه السلام سره نورې فرشتې وی او وی سامان ورسره د جنت نه سامان راوړو او مشک او عنبر یې راوړو، انوارات تجلیات یې راوړو. حضور پاک وی زه سم لولم داسې. دا حدیث مبارک ته پیغمبر علیه السلام وی زه سم لولم. وی حضرت جبریل لاله دا سینه کوله وکړله لکه څنګه چې ډاکټران اپریشن کوي، وی دا سینه یې راته کوله وکړله او وی دا زړی راله راوویسته او وی دا زړی دی د زمزم په اوبو باندې پاک وینځلو، د زمزم په اوبو باندې. دې ته شرح صدر ویل کیږي او د پیغمبر علیه السلام د دې نه مخکې هم شرح صدر شوی. حضور پاک ماشوم د شپږو 7 کالو او پیغمبر علیه السلام د نعیم بن عبدالله سره، دا ماشوم د نعیم بن عبدالله دا د حضرت حلیمې زویو د حضور پاک رضائی رورو. وی ګډې چیلې هم ځنګل ته بوتلې وي، پیغمبر علیه السلام په خپله وی ګډې چیلې هم سره ولې، وی دې کې یو ښکلي سپین نوراني شکل والا سړی راغی، وی زه ونیولم او زما دا سینې کوله وکړله او د دې سینې اپریشن یې راله وکړلو او وی داسې چې د انواراتو د تجلیاتو نه یې راله ډکه کړله. نعیم بن عبدالله کور ته په منډه راغی، مور ته وی راشه مورې بابا راغلی دی، محمد سمللو او سینې ورله کوله وکړله. چې مور یې راورسېدله پیغمبر علیه السلام صحیح سالم. بیا د هغې نه بعد نو پیغمبر علیه السلام وایي چې زه حضرت جبریل علیه السلام راوستم او د حتیم سره یې څه دی زما سینه کوله وکړله. چې سینه یې کوله وکړله وایي زما زړه زما سینه دی په زمزم په اوبو سره پاک کړلو. ګورئ جبریل علیه السلام انوارات تجلیات هر یو شي پیز وغیره دی د جنت نه راوړي دي او اوبه د کوم ځای وی لکه د زمزم اوبه وي. علما وایي چې ګوره د زمزم اوبه دا ډېر قیمتي شیز دی چې د پیغمبر علیه السلام هغه شرح صدر چې کېدو او هغه زړه مبارک وینځل چې هغه په څه باندې لکه دا په زمزم په اوبو باندې شوي، یعنې دا الله ته ډېرې خوښې دي او خوښې بني. حضور پاک وایي څوک چې د زمزم اوبه څکي او د هغې نه مخکې چې کومه دعا غواړي الله دعا قبلوي او د زمزم اوبو کې شفا ده. لکونه کاله وشو، لکونه کاله زرګونه کاله وشو، حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې نه دا د زمزم اوبه شروع دي، دا د زمزم اوبه چینه شروع ده او تر قیامته به جاري. لیکن په دې اوبو کې څه خوند کې فرق رانغی، دا اوبو دا چینه اوچه نه شوله او ټولې دنیا ته الله رسوي. څوک لاړ شي حج عمرې له، څوک د یو ملک نه، څوک د بل ځای نه، څوک د بل ځای نه، الله دې زموږ ستاسو مذهب برابر کړي. نو دا د زمزم او په اوبو باندې ورله سینه ووینځله. بیا وره پیغمبر علیه السلام وایي زما وي داسې د جنت نه یو کاسې راوړې وه، جبریل علیه السلام یو کاسې راوړې وه، وي په هغه کاسه باندې به دا تجلیات انوارات دا فیوزات دا به زما د سینه کې راغستل، دا به په دې باندې دا ډکه کړله او بیا ما له سینه وګنډله. وی راته وی چې محبوب پیغمبره اوس په ځو مسجد اقصی ته. مسجد اقصی دا د پیغمبرانو ځای دی، فلسطین کې بیت المقدس هم ورته ویل کېږي، بیت المقدس هم ورته ویل کېږي. په دې خاریه کې دا جومات دی مسجد اقصی. حضور پاک وی حضرت جبریل علیه السلام ځان سره یو براق راوستو. براق د برق نه دی، د بجلی دی پړق ته ویل کېږي. یا خدا مطلب چې دا براق د دومره سپینوالي د لاسه یو پړق پیکو، او یا دا مطلب
چې د یو بجلی د پړق په شانتې څنګه چې د بجلی پړق په تیزۍ سره دقسې به تیز سفر کولو. حضور پاک وی چې زه په براق باندې کېنولم وی راته چې محبوب پیغمبره مسجد اقصی ته بځو. وی چې لاړو مسجد اقصی ته وورخه پیغمبر علیه السلام وی مسجد اقصی ته لاړو ویل د مسجد اقصی دروازې کوله وی چې لاړو مسجد اقصی ته حضور پاک وی ول د مسجد اقصی سره د جمعات سره مخې ته یو ګټه پرته وه. وی په هغه ګټه کې داسې یو سوری و. وی حضرت جبریل علیه السلام هغه د براق پړی راواغستو هغه سوري کې کاڼي کې سوری وی کې ورکو وی تړلو. وی بیا ما ته وی چې د الله محبوب پیغمبره راځه مسجد اقصی ته دننه. وی چې لاړمه صفونه لګېدلي دي خلک په انتظار ولاړ دي. وی داسې په انتظار ولاړي لکه چې د جمع ټیم پوره که نه او امام ته خلک په انتظار ولاړي چې استاد جي راځه ټیم برابر دی. وی خلک په انتظار ولاړ دي. پیغمبر علیه السلام وی زه حضرت جبریل علیه السلام د لاس نه ونیولم. وی راته وی چې محبوب پیغمبره دلته یو 2 رکعاته نفل وکړه دلته یو 2 رکعاته نفل وکړه. وی 2 رکعاته نفل مې وکړل. وی راته چې دا ځای دې وپېژندو. وی ما ورته چې نه. وی راته ویل چې دا مسجد اقصی ده دا د پیغمبرانو جومات دی دلته ډېر پیغمبران پاتې شوي دي دا مسکن د انبیاو دی دا ځای د اوسېدو د پیغمبرانو دی. وی هلته مې 2 رکعاته مونځ وکړو. وی بیا د هغې نه پس وی حضرت جبریل علیه السلام مخکې سب ته لاړو. حضور پاک وی ټول پیغمبران ناست دي. وی ټولو پیغمبران سره مې ملاقات وشو. وی بیا حضرت جبریل علیه السلام ولاړ دی او تقریر یې وکړو. د تقریر نه بعد حضرت آدم علیه السلام ته دعوت ورکړو چې حضرت آدم علیه السلام به راشي تاسو ټولو پیغمبران ته به څه دی خطاب وکړي. حضور پاک وی زه ناست ومه. وی حضرت آدم علیه السلام راغی. وی حضرت آدم علیه السلام د الله حمد و ثنا شروع کړله. وی حضرت آدم علیه السلام چې ثنا ده پاکی ده هغې ذات لره چې کوم ذات زه بې مور او بې پلاره پیدا کړم. حضرت آدم علیه السلام خو الله پاک بې مور او بې پلاره پیدا کړي. ثنا ده تعریف دی حمد دی هغه ذات لره چې کوم ذات زه د خټې نه پیدا کړم. بیا د هغې نه بعد څه دی حضرت آدم علیه السلام چې تقریر وکړلو بیا د هغې نه پس حضرت ابراهیم علیه السلام راغی. وی حضرت ابراهیم علیه السلام چې ثنا تعریف لایق هغه ذات دی چې کوم ذات زه په اور کې څه دی د نمرود په اور کې زه بچ کړی یم. وی دغه شان ابراهیم علیه السلام هم تقریر وکړو. بیا د هغې نه پس حضرت موسی علیه السلام راغی. وی حضرت موسی علیه السلام وی چې تعریف لایق دی هغه ذات چې کوم ذات ما ته څه دی او بني اسرائیلو ته د فرعون نه نجات راکو په دریاب یې پورې وستلو. بیا حضرت عیسی علیه السلام ټولو پیغمبرانو تقریر وکړو. آخر کې حضرت جبریل علیه السلام یې ما ته وی چې راځه محبوب پیغمبره اوس ورته ته تقریر وکړه. وی د الله محبوب پیغمبر پاسېدو. وی ما ته پیغمبر علیه السلام وی ما تقریر کولو. حدیثو کې داسې الفاظ مفهوم داسې دی. حضور پاک وی چې تعریف دی ثنا ده حمد دی هغه ذات لره چې کوم ذات زه اخیري پیغمبر جوړ کړم. زموږ پیغمبر علیه السلام د الله اخیري پیغمبر و. بیا د هغې نه بعد داسې وشو وی ټولو پیغمبران سره په خیر ملاقات خبرې ترې وشوې. وی بیا راته حضرت جبریل علیه السلام راځه چې ځو اوسه. بیا یو ځای ته بوتلمه چې هغه ځای ته ویل کېږي بیت اللحم. بیت اللحم ته یې بوتلم. ما ته وي چې د الله محبوب پیغمبر دلته 2 رکعاته مونځ وکړه. چې مونځ مې وکړو راته وي چې دا ځای دې وپېژندو. ما ته چې نه. وی حضرت جبریل علیه السلام راته وویله پیغمبر علیه السلام حدیث دی. وی حضرت جبریل علیه السلام راته وویل چې دا هغه ځای دی چې دلته ولادت پیدایش ته حضرت عیسی علیه السلام الله پاک بغیر پلاره کړو. دا هغه ځای دی. بیا د هغې نه پس بیا بوتلمه کوهي تور ته. وی هلته را باندې یو 2 رکعاته نفل وکړل. وی راته وی چې محبوب پیغمبره دا ځای دې وپېژندو. وی ما ورته چې نه. وی حضرت جبریل علیه السلام راته وی چې دا کوهي تور دی دا هغه غر دی چې په دې غر باندې به حضرت موسی علیه السلام الله سره خبرې کولې. بیا د هغې نه بعد څه دی وی د نور یوه پوڼۍ راکوزه شوله. د نور یوه پوڼۍ راکوزه شوله. چې د نور پوڼۍ راکوزه شوله وی هغه پوڼۍ باندې حضرت جبریل علیه السلام او حضور پاک وی زه او 50,000 فرشتې غیر چاپیره 50,000 فرشتې غیر چاپیره ول دا زمونږ نه روانې وې او موږ پکې څه دی ړومبي اسمان ته ورسېدو.
حضور پاک وی چې ډومبي اسمان ته ورسېدو وی حضرت جبریل علیه السلام د اسمان دروازې وټکولې چې د اسمان دروازې وټکوله د اسمان د ډومبي اسمان چې کوم څوکیدارې فرشتې دي هغه ته تپوس کوي چې څوک او تا سره څوک دي سل راغلی وی حضرت جبریل علیه السلام متوي چې زه جبریل ما او ما سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی بیا راته ویل چې دا راته ووایه چې دا محمد رسول الله په خپله را روان شوي د ځمکې نه د الله ملاقات لذي که نه الله غوستی دی وی حضرت جبریل علیه السلام متوي چې نه دا محمد رسول الله د الله تعالی په حکم سره د ځمکې نه مې را روان کړی دی الله غوستی دی خپل محبوب بیا د اسمان دروازې کولو شوې چې د اسمان دروازې کولو شوې وی په ډومبي اسمان کې مې پیغمبر علیه السلام حدیث دی وی په ډومبي اسمان کې مې حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو وی حضرت آدم علیه السلام وی ما ته را تر غاړه وتلو په خیرالی وشو وی حضرت آدم علیه السلام چې زه ولیدم وی راته وی چې دا زما هغه بچي چې د الله آخري پیغمبر دی په خیر راغلی خوش آمدید وی بیا د هغې نه پس وی حضرت آدم علیه السلام سره ناستم حضور پاک وی چې ناستم ورسره وی حضرت آدم علیه السلام کله ښي طرف ته وګوري داسې خوشحاله شي او چې کله ګس طرف ته وګوري حضرت آدم علیه السلام وی خفه شي طبیعت یې ډېر خراب شي وی ما حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا حضرت آدم علیه السلام ښي طرف ته وګوري خوشحاله شي او چې ګس طرف ته وګوري نو خفه شي دا وجه څه ده وی حضرت جبریل علیه السلام وویل چې حضرت آدم علیه السلام چې د ښي طرف ته وګوري نو دا د هغه اولاد دا د هغه بچیان دا د هغه صلحا اتقیا بچیان دي چې کم د الله تعالی احکامات مني وی دی دا بچي وویني دی خوشحاله شي تاسو نه تپوس کوم چې بچی د نیک عملی په روزګاري نیک عملی بد عمله ني پلار خوشحالیږي که خوشحالیږي او چې خدای مکه بچي بد عملی او روزانه در له جنگ ګوري روزانه در له لانجې کوي روزانه در له څه دی لکه خلک په ګیله راځي پلار خپوي که نه لکه خامخا خپوي که نه وی حضرت آدم علیه السلام ښي طرف ته ګوري بچو ته خوشحاله شي چې ګس طرف ته ګوري خفه شي وی ګس طرف ته د حضرت آدم علیه السلام هغه اولاد چې کوم د الله نافرمان دی بیا د هغې نه بعد څه دی لکه پیغمبر علیه السلام حدیث کې ډېرې خبرې وزي مختصر کوم ځکه ټیم لږ دی حضور پاک وی بیا لاړم دویم اسمان ته وی حضرت جبریل علیه السلام را سره دی بیا د اسمان دروازه وټکېدله تپوس کوي چې څوک یې څوک در سره دی وی حضرت جبریل علیه السلام متوي چې زه جبریل ما او محمد رسول الله را سره دی ویل دویم اسمان کې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو ویل په دریم اسمان کې بیا حضرت عیسی علیہ السلام سره ملاقات شو په څلورم اسمان کې حضرت ادریس علیہ السلام سره ملاقات شو دا شان پنځم اسمان کې حضرت شیش علیہ السلام سره ملاقات شو بیا د هغې نه بعد د الله سره ملاقات شوي اوس ورځي دا حدیث کې ډېرې خبرې ما لږ مختصر کو دغه ټیم کم دی پیغمبر علیه السلام چې د الله ملاقات ته لاړو دې ته لږ متوجه شو جی لږ متوجه شو دا ډېره ضروري خبره ده حضور پاک چې د الله ملاقات ته لاړلو نو په دې کې بیا لږ اختلاف دی بعضې وی چې حضور پاک الله پاک مخامخ نه دی لیدلی بعضې وی چې نه حضور پاک الله تعالی مخامخ لیدلی دی اوس تاسو نه تپوس کوم جواب براله صحیح راکوي چې یو کس د چا سره مینه وي که نه او دعوت ورله ورکي چې لکه ته به زما ځي ته راځې او خوراکونه ورسې ورته تیار کړي او چې دی د هغه ځای ته لاړ شي که نه او بیا یې ځان پټ کړي وي نو دا به ډېره بده نه لکه بده وي که نه او چې یو کس د چا سره مینه او مخامخ په مخامخ ملاقات وکړي مزه به کوي که به نه کوي لکه ووره الله پاک په خپل پیغمبر په محمد رسول الله مینو الله پاک ته خپل پیغمبر محمد رسول الله خوښو الله پاک چې خپل محبوب پیغمبر د ځمکې نه وغوښتلو اوه اسمانونه یې پرې کراس کړله او دومره لوی سفر یې پرې وکړلو نو بیا به الله د پیغمبر علیه السلام سره مخامخ ملاقات نه کړي کړی به بجلیګر مولوي صاحب د الله وبخي هغه یو روایت نقل کړی وی هی پیغمبر علیه السلام د الله سره داسې ملاقات شوي لکه څنګه چې وي تاسو ماته مخامخ ناستئ په خبره باندې پوه شوئ نو پیغمبر علیه السلام او د الله پاک ملاقات وشو
وورا حضور پاک التحیات و شکل کے ناستے اللہ تے تپوس کی محبوب پیغمبرہ و اسمانون دے کراس کرل دزمک نراغ للے مال دے سروڑی دی تحفہ کے دے رال سروڑی دی پیغمبر علیہ السلام ورطا التحیات و شکل کے ناستے او حضور پاک ہوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات دا دے سا مطلب دا دے پا مانا زان پہ تمام قولی او فعلی او مالی ټول عبادتونا دا چا دا پارا دی اللہ دا پارا دی خبر بانے پیش ہوئی نو چی پیغمبر علیہ السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات دا قدے پورے پیغمبر علیہ السلام ہوئی اللہ پاک ورطو سوئی لکا ہے اللہ پاک ورطی السلام علیکہ ایوہ النبیو اللہ ورطی اے زمان محبوب پیغمبر پتا دی سلام بھی ورسمر مبارک امت کے اللہ منگ پیدا کرو منگ چی مانزہ تودری گو التحیات وایو دا چا الفاظ دی دا حضور پاک الفاظ دی دا اللہ الفاظ دی اللہ وتی السلام علیکہ ایوہ النبیو اے سلام دی پتاوانے اے زمان محبوب پیغمبرہ نو پیغمبر علیہ السلام متبیع سوئی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور پاک بیا جواب کی ہوئی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین حضور پاک پدریم زل پا جواب کی ہوئی السلام علینا اے اللہ ستاد طرف ندی پمام سلامی وعلا عباد اللہ الصالحین و پنیکان و صلحو دیم سلامی اے حضور پاک کل تم منگ نیو ایر کڑے گورے لکے خبر بانے پیش ہوئی پیغمبر علیہ السلام ال تمنگ نیو ایر کڑے بار پاسمانون دا اللہ سر ملاقات تے اللہ ورتی پتا دے زما سلامی حضور پاک کوئی اللہ دستا دا طرف نا دے پا ما سلامی خوچ زما کم امتیان دے صلحہ اتقیاء دے خدای پا غیر امستا سلامی خبر بانے پیش ہوئی دا دیر دا کمال خبر دا کدی تا لک سو چکے تاسو نو پیغمبر علیہ السلام او دا اللہ پاک خبری شوی ندین آباد بیاسی دے لکا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورطا یوسو تحفی ورکی یوسو حدیه ورطا ورکی مختصر در تاوی ملک ورطا وکشو یو ورطا دا حدیه ورکللا یو دا حدیه چه محبوب پیغمبرہ تا تا مڈیرا او ستا امت تا مڈیرا آسان اکللا اغم یو تا دا آسان اکلا اللہ وطوی چه ستا امت بانے پکال کی یو میاش روجی دی او دا سی روجی دی چه در روزی سار نوالا تر دا ماخام بروجی ماخام نپس والا تر دا سارا پوری صدی خوراکم کولی چرس کولی شی او دستان مخ کی چه سمر پیغمبران تیرشی وی دی دا غی دا امتون روجی سختی وی اب دا روزی مروجا و دا شپیب مروجا و نو یو دا سمر لیو میں روبانی شو لکا دوی میں ورطا دا تحفہ ورکلا ای محبوب پیغمبرہ و استا پا امت بستا دا برکت پردہ اچوما دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی چه کم پیغمبران تیر شوی دی دا غی دا امتیانو بدا حلو چه گناہ بے اکللا گناہ نو چه سار بروتو پتندی بے لکلی شیوا دا بسمر دا شرف خبر ہوا یہ محبوب پیغمبر اللہ ورطا پاسمانون کی وی برا دا اسمانون دا پاس ورطا وی محبوب پیغمبر ستا دا برکتا ستا پا امت بز پردا چوما دریم نمبر وورا اللہ پا خپل محبوب پیغمبر تاوی محبوب پیغمبر تما تڑیر گرانے تما تڑیر خوخے ستا پا امت میں دا مہربانیو کللا چھ دا مشرک نما سیوا بطول مافکم چھ ما تتوبو باسی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذلک اللہ وی کہ یو سڑی دین گناہگار دی خطاکار دی عاصی دی کمزور منگ طول گناہگار خطاکار و اللہ وی چھ شرک نہ دے کڑے کنا اللہ وی زب یورز دی جہنم نرو باسم جنت تبے داخل کم او سلورم نمبر تحفے والا سور کلا لگا 50 منزنے والا ورکل سونا لگا لگا سر ہوا ہے تیز ہوا ہے سونا لگا 50 پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ ورتی محبوب پیغمبرہ دا 50 منزون میں در لدر کرل دا 50 منزون والا دا مستا پا امتیانو بانے فرس کری دی حضور پاک تحفہ واغستلا دیر پا خوشالے را روان دے چرا روان دے چرا کشو پینزم اسمان تا پینزم اسمان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تپوس کی یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تپوس کی اے محبوب پیغمبرہ دا اللہ ملاقات تا خلاڑے اللہ در لس در کرل اللہ در بانسا احکامات فرض کرل اللہ در لس تحفہ در کرلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا جواب کی پیغمبر علیہ السلام ورتوی اللہ دا طرف نسدی 50 منزون زما پا امت فرض دی
حضرت موسی علیہ السلام وتی او 50 منځونه ډېر زیات دي، زما په امت باندې 2 منځونه فرض وو، ستا په امت باندې 50 شولو، زما امتیانو 2 نه دي کړي، ستا امتیان به 50 څنګه وکړي؟ اور د 50 ته نه څو دی لږه لږ جواب راکړې مړ مه یېرېږې څه حکم نشته دلته څوک دی 5 دی که نه لکه او دې 5 کې موږ څومره کوتاهي کوو که دا 50 ته نو بیا بس وو لکه دا د پیغمبر علیه السلام برکت دی، دا د حضور پاک منت زاری ده. نو حضور پاک ټیم څه دی لکه 3 منټه راپاسه ها بس مختصر 2-3 منټه کې خبر راټولوم. پیغمبر علیه السلام ورته وی موسی علیه السلام ته وی ما ته الله 50 منځونه راکړل. موسی علیه السلام ورته څه ویل که ویل دا 50 ډېر زیات دي، الله ته منت زاری وکړه چې الله پاک دې کې کمی وکړي. حضور پاک لاړو د الله ملاقات ته، بیا الله ته تپوس کې محبوب پیغمبره ولې رالی واپس؟ یا الله دا 50 منځونه ډېر زیات دي، زما امت کمزورې دی، خدای دې کې لږ کمی وکړه. الله ورته زه 50 ته نه مې څه دی 45 کړه، 15 مې درته معاف کړل. 15 معاف شو، حضور پاک واپس راغی 15 اسمان ته. موسی علیه السلام ته تپوس کوي څه وشو؟ وی الله پاک 15 معاف کړل. وی دا 45 هم زیات دي، دا 45 هم ډېر دي. وی لاړ شه الله ته بیا منت زاری وکړه. چې حضور پاک بیا راغی الله ته تپوس کې محبوب پیغمبر بیا رالی ولې څه وجه ده؟ وی یا الله دا 45 ډېر دي، وی زه 15 مې ته نور هم معاف کړل. هره پیره کې حضور پاک ځي الله پاک ورته 15 معاف کوي. موسی علیه السلام ورته آخر کې وایي چې 15 پاتې شو که نه، موسی علیه السلام ورته بیا هم وایي لاړ شه د الله محبوب پیغمبر الله ته سوال وکړه چې دې 15 کې هم کمی وکړي. حضور پاک ورته وایي چې بس مال حیا راځي، بس دا 15 دا بس برابر دي، که دې کې زوس الله ته سوال منت زاری کوم بس مال حیا راځي. وی پیغمبر علیه السلام په 15 اسمان کې دی، الله د طرف نه ورته آواز کېږي دې ته غوږ شه دې جملې ته محبوب پیغمبره 50 منځونه مې د ستا په امت فرض کړو، د 50 ته نه 15 شولو، او ای محبوب پیغمبره چې ستا دا امتیان دا ګناهګاران دا 15 وخته مونځ اهتمام کوي د جمع سره الله وي زه به ورله اجر او ثواب د 50 ته ورکوم. 15 اسمان ته الله پاک آواز کوي حضور پاک ته چې اجر او ثواب به د څومره لکه دا به د 50 ته اجر او ثواب وي. نو دا دومره مې دا ځان ستړی کړو دا لږ په دې ذهن کې کښېنوې. دا د اسلامي میاشت شروع ده رجب، موږ پښتانه ورته څه وایي لکه د زبرګې میاشت وایو. د رجب میاشت شروع ده، لکه د دې رجب په 28 تاریخ باندې په 28 شپه باندې دا د مونځ دا فرضیت راغلی دی، او دا د معراج دا واقعه دا د رجب په دې میاشت کې شوې ده. د دې نه لږ ځان خبر کړو. نو دا 15 منځونه فرض دي. حضور پاک وایي چې کوم سړی دا 15 وخته مونځ اهتمام کوي الله وایي چې زه به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخلوم. ملکه جنت ګټل غواړئ؟ اور دننه غواړو خاص هم وړګیا خو شو چې بس به ګټل زه ډېر خوشاله. نو لکه چې جنت ګټل غواړئ نو دا 15 وخته مونځ څه دی لکه د دې اهتمام کوئ. په خبره باندې پیښ شو لکه چې جنت ګټل غواړئ د دې 15 وخته مونځ اهتمام کوئ. په خبره باندې پیښ شو او ته رزق تنګسیاب هم نی، په رزق کې هم پراخي ډېرې، رزق کې هم پراخي ډېرې د مونځ د وجې نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب کریم یا الله ما چې سویل کې څه کمی پیښې رانه شوي خدای پاکه ما معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. رب کریم یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله د استادانو ګناهونه معاف کړي، د مشرانو ګناهونه معاف کړي، ځوانانو ګناهونه معاف کړي، د زنانو ګناهونه معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو نه خدای ته راضي شي. یا الله څومره مسلمانان چې بیماران دي یا الله ټولو ته شفاء کامله عاجله مستمره خدای ته نصیب کړي. رب کریم د حاضرینو ملګرو کې چې خدای کم ملګرو مشکلات دي پریشانۍ دي خدای د ټولو مشکلات پریشانۍ ختمې کړي. رب کریم د چا کورونو کې بیماری ختمې کړي. رب کریم د چا کورونو کې جنگ جګړې پتونه مصیبتونه خدایا په خپل فضل سره ته ختم کړي. چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي، چا شته د خدای پاک ته په خیر او برکت نصیب کړي. رب کریم دا کم الیکشن چې شي دا کم خلک چې پاس شو نو خدای پاک الله د دې ملک د پاره د دې قوم د وطن د پاره خدای د
خیر سبب وګرځي. رب کریم د ملک د پاره د قوم د پاره د وطن د پاره د اسلام د پاره د خیر سبب وګرځي. رب کریم داسې توفیق ورکړي چې د ملک د قوم د وطن د غریبانو د ارث خدای پاک چې خیال ساتي خدمت وکړي خدای. رب کریم زموږ د ټولو ناراضي شي یا الله زموږ د ټولو ناراضي شي. رب کریم د روزي میاش را روانه ده بختوره میاش را روانه ده په خیر وته خدای مونږ ورسوي. رب کریم په خیر متور رسوي د رجونی ول توفیق را نصیب کې د عبادت کول توفیق پکې را نصیب کې. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وصحبه اجمعين.